سالو خالي جړاګانو شامپو دا راته ووایه که نه ته چې به د خپلو ترکونو رام باندې شامل جنګ ته ښکاره کړلی دا ستا په دې بغرۍ کې خپل خاره خو او که دا د چا د قسته مینو خان تاسو چکر له تللی یې ستاسو چکر نه خرابومه خفه نه شي تاسو خو ماله قسم چکر په دې کونه راومنډو قسم په خدای ټولو سلام کوم د سلام نه پس ملګرو شرم وایي څه ګډوره نه دی چې وروستو په چا پسې بیا وکړي زموږ سره په میډیو کې چې دی که نه مینو خان موجود ده نو تاسو راځئ د دې سره کلاس الو خالي جړاګانو شامپو دا راته ووایه که نه ته چې به د خپلو ترکونو رام باندې شامل جنګ ته ښکاره کړلی دا ستا په دې بغرۍ کې خپل خاره خو او که دا د چا د قسته ټماټر لاله نن سبا دا کارونه چې دي که نه دا خلک د یو بل له قصه کوي ترکونو ډرامه دا راته ووایه دی چې په تا دا کار کوي نو دی خفه کېږي نه پته سره د چې خوند ورکوي نو خوشحالېږي به نه ستا نه ATM مشین ساز کړی دی کشلیږي د خرې بچلیږي نو د خر طلاق پېڅه مثال بایي که موږ وغواړو که نه ستا دا معشوقه چې دی که نه یو خس کې ټیم دپاره د پوټټ کې دپاره چې موږ ته دا ساماني جنګ ښکاره کړي نو ستا په دې کې څه خیال دی لکه نوره پرې ته پووایي دا خو سم د ټاپ کوني دی د پنه ورکوي کټ پسې د کوره کته مینو خان تاسو چکر له تللی یې ستاسو چکر نه خرابومه خفه نه شي تاسو خو ماله قسم چکر په دې کونه راومنډو قسم په خدای لږ شرم وکړئ لږ عقل زده کړئ دا ستاسو کار دی ملګرو ډېر ټایم وشو ډېر وخت وشو میډیوګانې ما نوې کړې د څه مصروفیاتو په وجه باندې د هغې بخښنه غواړم اوس به انشاءالله نوې نوې میډیوګانې راځي ملګرو زما هېڅکله دا مقصد نه دی چا بدنامي وکړم یا چا بېعزتي وکړم دا د دې زنانه چې دی که نه غلطي نه ده دا د دې دله بېغیرته غلطي ده چې دو له کولیام اجازت ورکړلی چې ښځې له خاوند اختیار ورکړي که نه نو هغه خو بهره لبه کوي دا خو د ده غلطي ده دا خو د دې غلطي نه ده نو که یو سړی واده کوي که نه د ځان دپاره کوي د ټول عالم کلي دپاره نه کوي او نه یې شرموي دی چې کوم الفاظ استعمالوي که نه هغه زما په خوله هم نه راځي تاسو خو ماله قسم چکر په دې کونه راومنډو قسم په خدای د ګورو دې د خر غړ عمره دومره شیز راوچت کړی دی خپل لایف چلوا لایف کې خوټي وه مړه په لایف څه کې یا د دو میسز دپاره چې دی که نه دې غره ته راشمه د دې ټولو خلکو نه په دې وریم ماته ځان بد ښکارېږي دا یوه نیمه خبره زه په دې قار کې وکړم که نه ځکه په ما ناجیزه ولګي نو تاسو وایي ملګرو چې یو خاوند چې دی که نه ښځې له دونه اختیار ورکړي چې ته چې دی که نه ته دا ماکس او هر څه ته لر که نو ولې هغه به تینکار وکړي هغه به یې داسې چلی لکه ATM مشین نعتونه خو ته نشم ویلی چې غلط کار کوي نو ملګرو زه تاسو ته دا وایم چې زما دا میسج ده ته ورسوئ چې د دې غودو ناغودو نه قلار شي یوه شوه زم دا کار کوم زما په کار کې او د دوی په کار کې ډېر فرق دی دی د ټیز ګټې ته راځي دی د ښځې ګټې ته نستی ده ته زه دا وایم چې ته په خپله راځه هر څه وایه کنځل کوه هر څه وایه ښځه مه راوله نو زه دوی ته دا وایم چې زما دا میسج چې دې بړوا ته دې ورسوئ چې لکه د دې غودو ناغودو نه دی قلار شي که ته نه قلارېږي نو بیا دې ملګرو ته زه ووایم دا خبره زه په دې پښتنو باندې پرېږدم چې که بیا پاټو کې بس زه بیا راشم که ته د دې غلط کار نه قلار شوې که نه انشاءالله د خیره سره نو الله پاک به دې ورځ هم سمه کړي بند کړه لږه دا شی بند کړه